حدیث مبارک کے راضی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت کے دو کسانو دورونو یو براتو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی احادیث ازدکول او بل بکار کسب کو نا اغا پا شکل محترف حدیث مبارک کے راضی اگی کارکون کی شکایتو کو نبی علیہ السلام ویزا کار کسب کو مودے خوکار نکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورت جواب ورکو وی شاید چی تالا اللہ دا رزق دد پا وجہ درکی نو دا بنوائی پا دی شکرو باسا چی کور کی دی یو کس علم کی یا حفظ کی دد پا وجہ اللہ طول کور لرزق ورکی ورنتب مزدوری کئی ونب میلاوی گی دا دی حافظ قرآن او د دې طالب علم برکت ته چې الله د په وجه تاسو لم درکې نو د تبدا نوای شکر به اوباسي چې شکر دی چې زما د کور او د خاندان نه یو کس شته دی چې هغه علم او حفظ حاصلی نو دا د الله په مونږ فضل لی د هغه د وجې نه مونږ ته دا رزق میلاویږي حدیث مبارک کې راځي من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله به طریقا الى الجنہ سهل الله له طریقا الى الجنہ چې کم سړی په یو لار روان شي چې پاغي کې علم تلاش کوي په یو لار روان شو علم تلاش کوي نو نبی علیہ السلام فرمای دی د علم د پاره اوتو او الله ورته د جنت لار اسانه علم د پاره چې سړی اوزي نو دے دا علم پلار روان شو اللہ وی زبدر تا دا جنت لار اسانو ما نو دا دا یو خاندان خوش قسمتی چی دا غی دا کورا یو معشوم حفظ و علم کی او مدرسہ کی طالب علمی دا خوش قسمتی گنای دا خپل زان سمو دا پس پا دا حافظ قرآن کور تراشی سمو دا پس پا عالم راشی نو طول خاندان با لو پلقی ټول قبیله به وسره الله روخانه کی سمو د پس پی د پلار نوم بدل شي خلق بوای دا د قاری سے پلار دی خلق بوای دا د حافظ قرآن مور ده د سره خو ټول خاندان منور شي د هدایت یو ډیوه به د الله کور ته راولي چې ستا کور کې حافظ قرآن ګرځي د نبوت علوم ټول په سینه کې دنده کړي دي هغه ستا کور کې ګرځي ته لا خپی نو یو کس کم از کم چه دا خاندان نا دا عالم وی او دا حافظ وی یوازی با پا دی دنیا خلاص نشو پا دی دنیا گٹلو بانده نه یوازی دا مقصد دے چه مونگ دنیا لراغلیو یو حافظ قرآن او یو عالم خاندان کے خامخا پکار دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب فضیلت دا عالم پا غیر عالم دسی دے لکه سپوږمۍ ته چې پستورو فضیلت حاصلی نو دا ټول کور دا خلق ستوری دی او دا عالم پا کی سپوږمۍ دا نو خنده چې خاندان کی دی سپوږمۍ راش دا ټول کور بدی پخکولیش دا ټول خاندان بدی پخکولیش نو دی آیات مبارکہ کے اللہ علم طرف تا ترغیب ذکر کی چی علم حاصل کی حدیث مبارک کے راضی من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین چی کم سڑی سر اللہ دا خیر ارادہ او کی نو اللہ دل پوها ورکی پا دین کی نا دا خیر ارادہ دا اللہ چی کل ورطا فوق پوها ورکی پا دین کی دا سمر الوی سعادت تے ساکور تب فقیح راش حدیث مبارک کے راضی فقیح واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد یو فقیح عالم دا فقہ مضبوط عالم دا پا شیطان باندے دا زر عابدانو نا دا دوکا کول دا گران شیطان تا دا خطا کول او دوکا کول گرانوی یو فقیح عالم تا دسی ہستی با اللہ ستا کور لدرکی بختور دی اغا خاندانونا اغا کورونا چی داغی دا کورونا یو کم از کم یا عالمی یا حافظی اللہ تبارک و تعالی دا دی کور سرا
د خیر اراده کړې ده چې الله پکې فقیه او عالم پیدا کو. په دې خو الله خاندان پړتی. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم او دسماتی ته لاړ. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما پاغه وخت کې ډیر راکوټ او د اتو یا د نخو کالو چې نبی علیہ السلام لاړ. نو دړه کې وی چې نبی علیہ السلام او دسماتی نه پاریخ شنو دته به د اوبو ضرورت. نو لوټه کې اوبه راوړلې او د یو پردی په ځای کې خودلې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روپش اوبو ته وکتل. دا د اخیارتوب کار وی چا کړي لکه دا چا کړي دی؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا ما کړي دی. نبی علیہ السلام وی دومره رکوټي عمر کې دومره د اخیارتوب کار. نبی علیہ السلام دعا وکړه وی اللهم علمه التأویل، یا الله دته د قرآن د تفسیر علم ورکا، وفقهه فی الدین، الله په دین کې ورته پوهه ورکا. نبی علیہ السلام ته خوشاله شو. نو څه دعا یې وکړله؟ یا الله ډیر مال ولا ورکا، اللهم علمه التأویل، یا الله د تفسیر په علم کې د قرآن پوهه ولا ورکا، وفقهه فی الدین، یا الله په دین کې ورته پوهه ورکا. نن عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما تا علماء تاج ورکی د رئیس المفسرین، د تمام مفسرین سردار اغا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دے. ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورلا د دعا ورته وکړله. نو د فقه علم دا ډیر ضروری دی. په علاقه او په کلی او په محله کې عالم ډیر ضروری دی. خوش قسمت دی هغه محلې او هغه جماعتونه چې هغې کې ښکلي کره علما موجود دی. دا د محلې خوش قسمتی وي. دا ډیوه د هدایت ورسره شته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د علماو قدر کوئ، کنی علم بدرنا قبض شي بقبض العلماء. علم بدرنا الله والی نو څنګه به علم الله والی؟ الله بدرنا علما قبض کی، علما بدرنا الله اوچت کی. الله چې علم اوچتی نو په قبض د علماو سره. اوی چې علما درنه اوچت شول نو رؤوسا جهالا، جاهلان خلق په مشران شي. دا منبر دا مصلب جاهل تپاتش. نو جاهل چې په مصلو په منبر ادریږي نو د دنه به خلق د مسلې تپوس کوي. خامخه ولاړ په منبر او په محراب دی نو دې به فتوی ورکي خلق له بغیر د علم نه. نو چې دې بغیر د علم نه فتوی ورکی نو په خپل بم گمراه شي او ټول خلق به گمراه شي. دا چې علما نه نو دا د هدایت ډیوی دی. دا د جماعتونو د محلو د کلو ډیوی دی. دعا ورته کوي الله دراز عمرونه ورله ورکي او خپل کورونه کې او خاندان کې چې کینای نو دا سوچ کوي چې دا دومره غټ کور مې دی کې د قرآن حافظ نشته. هغې کور ته ګوره پردی کوټه ده او پردی کوټه کې اوسي او د قرآن حافظ دی وکره، د قرآن عالم دی ورکره. داسې بختور کورونه م پکې ولیدل چې خاون حافظ، ښځه حافظ او بچي حافظان، چې ګټي نو حافظ وي، چې پخی نو حافظ وي، چې خوري نو ټول حافظان خوري. داسې کورونه پکې دي. نو دې رزق کې به برکت نه؟ چې حافظه زنانه ډوډۍ پخې دی کې به برکت نه؟ چې د قرآن حافظه د قرآن حافظ مزدوری کی او د قرآن عالم ګټي دی کې به برکت نه؟ او چې عالم یې پخې نو دی کې به برکت نه؟ نو ګورئ دا کورونه د برکت نه خالی دي چې هغې کې عالم نه، هغې کې حافظ نه. نو دعاګانې کوئ چې الله خاندان کې حافظ پیدا کی، الله خاندان کې عالم پیدا کی. نو دی آیات مبارکه کې الله تبارک و تعالی د فقه فضیلت ذکر کوي. فقه چې دا ګورئ ډیره ضروری ده. فقه مسائل چې ورته مونږ وایو، چې کم کس په احادیثو نه انکار کوي نو هغه په قرآن به پوه نشي، او چې کم د فقه نه انکار کوي هغه به په احادیثو پوه نشي. قرآن کې اصول الله ذکر کوي
لکه قرآن کې دی منز، قرآن کې شته چې سحر 2 رکعاته منز دی او مخکې ته 2 رکعاته سنت دی، ماسپښین شته چې دا 4 رکعاته منز دی مخکې ته 4 رکعاته سنت دی. نو قرآن کې الله اصول ذکر کوي چې منز، نو تب احادیثو تلاړ شي، نو احادیثو کې به تشریح موجودی، نو تب په قرآن پوه شي، او احادیثو کې چې بن شي نو فقه لبلاړ شي، نو په احادیثو باندې به پوه شي. نو قرآن او احادیث او فقه دا به درې واړه منو، د یو نه بم انکار نکو. داسې به نه وایي چې قرآن او احادیث ماله کافي دي. زه به درته وښیم حدیث پی بیا به څنګه وضاحت کوي، بغیر د فقه نه د احادیثو وضاحت نه کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل استاذ معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ یمن ته لیږو د گورنرۍ په حیثیت. نو ګوره یوه صوبه کې ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ بلې ته یې دی لیږو، د غاړه نه کېښودله، وی دا ډېر ګران کار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته تاکید وکړو، نو غاړه یې کېښوده. نبی علیه السلام ورته وی په څه به فیصله کوې هو چې مخې ته فیصله راشي؟ وی په کتاب د الله به فیصله کوم که نه. نو وی که په کتاب د الله کې ونه مومي نو بیا به څه کوې؟ وی بیا په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی په دې به یې کوم که نه چې په قرآن کې ونه مومم. نبی علیه السلام ورته فرمایي وی که په کتاب کې ونه مومي او په احادیثو کې ونه مومي نو بیا به څه کوې؟ وی خپل اجتهاد به کوم که نه، خپل سوچ سمجھ به کوم، خپل رای به دا شاملوم او سوچ سمجھ به کوم، په خپل رای به فیصله بیا کوم که نه، اجتهاد به کوم، فقه به کوم، د قرآن او حدیث نه به مسله راوباسمه. چې دی ووینو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وکړله، وی الحمدلله الذي وفق رسول الله. وی دا الله ډیر تعریف دی، دا الله د پاره حمدونه دي چې الله توفیق ورکو رسول د رسول الله توفیق ورکو د رسول د الله. زه د الله رسول یم او دی زما رسول دی. رسول استازي ته وی وره، وی الله زما استازي، الله زما استازي له توفیق ورکو د هغې څه چې کم ما خوښول، زما مقصدم دقه او د زما خوښه وکړله، وی الله وله توفیق ورکه. نو وی خپل رای سوچ په کومه. نو فقهاو مونږ له سوچ کړی دی او د قرآن او د احادیثو نه مسلې رایستلي دي، هغوی خواري کړې ده او ته خپلم خواري نشي کولی، پوهېږې پې هم نه. نو وی قرآن او حدیث پوره دي، وی فقه ته حاجت نشته دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا د صحابو کې دا فقیه صحابی چې دا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا هغه شاګردو ابراهیم نخعی رحمت الله علیه او دا هغه شاګردو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه. څومره نږدې دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه استاذ دی ابراهیم نخعی او دا هغه استاذ دی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې هغه صحابو کې فقیه صحابیو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ د فقیه مرتبه بیان کړله چې فقیه کس نه چې په فقه پوهیږي، په مسایلو پوهیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مثال ورکړ، صحابو ته وی چې باران وشي، ډېر ښکلی مثال. نو یوه ځمکه داسې وي که نه چې هغه د باران اوبه جذب کړي، رای کاږي، نو اونې بوټي را زرغونې کړي، دنیا شی ونې بوټي ترې ولاړ شي. او یوه قسمه دا ځمکه داسې ده چې اوبه راوورېږي نو جذب یې نه کړي، داسې ټینګې پاتې کړي، ولاړې جذب کوي یم نه، خو داسې راټینګې کړي. نو څاروي راځي او دا مرغۍ راځي، هغې ته ځان لسکیږي، هغې ته هم نه په میلاویږي. او درېیمه قسمه ځمکه دا ده چې نه یې جذب کوي او نه یې ټینګوي، چې راشي جو لاړې شي. درې مثالونه یې ورکړل. اوله ځمکه هغه ده چې اوبه جذب کړي نو بوټي راوخیږي. دویمه هغه ده چې جذب کوي نه، خو داسې ولاړې ودرې نو خلق ترې نه پیدا والي. او درېیمه هغه ده چې راشي پې جو لاړې شي.
صحابه حیران وي. زه درته مثال وام کنه، ګوره دلته د فقیه مرتبه د محدث نه زیاته بیان کړله. وی دا اول ځمکه نه ده، دا ما چې درته وی چې اوبه جذب کې او بوټي راوخیږي، وی د دې نه د امت فقها مراد دي، فقیهان چې هغې علم حاصل کو، خلقو ته خور کو، دنیا مسلې د احادیثو نه راویستلې، دنیا بوټي زرغون کړل. او دا دیمه قسمه ځمکه چې ده د دې نه محدثین مراد دي. هغوی احادیث محفوظ کړي دي، ټول احادیث محفوظ کړي، خو مسلې چې د احادیثو نه راوباسي نو فقهای ترې نه راوباسي، نو بوټي ترې نه فقهاو زرغون کړل او محدثینو ورته مسلې جمع کړي. او د دې دریم قسم نه مراد دا عوام دي چې نه ترې مسلې رایستی شي او نه یې اوبه ټینګې پاتې کړلې، خو راشي او لاړې شي پرې، نو دا د عوام دي. د اول نه مراد فقها، د دویم نه محدثین او د دریم نه عوام. نو دلته نبی علیه السلام د فقیه مرتبه په محدث باندې اوچته کړله. نو شکر وباسئ او ائمه اربعه چې څلور د مذاهبو امامان دي، دعاګانې ورته کوئ چې الله په قبرونو باندې د نور رحمتونه راووري، الله دې قبرونه د جنت د باغچو نه باغچې وګرځي. بلا خدمتونه یې کړي دي او ډېر مسایل د قرآن او د احادیثو نه رایستلي دي او موږ ته یې تیارې نوڼۍ ایښودلي.